مونډه کې پروګرامونو زه لیټ شوم نو ملګرو به بار بار ټلیفون کاو خلک تنګ شوی کابیره باندې سکډن کلیو نو چې هلته زه ورغلم نو خلکو ته مال تاسو په څه تنګ شوي وئ تاسو څه کاپیرې کونډې کړې یا کم په د روس په جنګ کې پساو شوي وئ چې تاسو تنګ شوي وئ خو په پاسته قالین باندې ناست وئ او بره چې کم دی چت دی او ښې ډډې م لګولي دي نو د تنګېدو پکې څه خبره ده نو د تنګېدو قصې به نه کوو زما وروڼو دا هغه مجلسونه دي چې په دې مجلسونو به موږ په الله ځان بخو نو چې دا مجاهده موږ ونه کړو څنګه به ځان په الله بخو صحابه د وینې قرباني ورکړله د جان قرباني ورکړله تکلیفونه برداشت کړه په سنګلاخ د حجاز مقدس په آغا سختو غرونو کې وګرځېدل ډوډۍ نه وه چې نه اوبه نه وې لوږه او تنده وه او بیا به د کافر غشی راغی او په سینه به یې ولګېده او په هغه ځای کې به یې د زنکدن سلګۍ والې نه به ملګری و نه به پلار و نه به مور و نه به خور وه او په دغه لوږې او په تندې او بې یارو مددګار حالاتو کې به جام شهادت نوش کو نو هلې ځان په الله وبخه او الله ورته اعلان وکړه رضي الله عنهم ورضوا عنه و ظاهره خبره ده چې هغه موقع خو لا نه ده راغلې چې موږ یینه ورکو موږ سر ورکو موږ کوپړی ورکو نو دا 2-3 غنټې وخت به ورکو که نه به ورکو